السلام علیکم خوږو لیدونکو، امید لرم تاسې ټول به روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به پر تن ولرئ. نن درته د پنجاب په اړه جالب راپور لرم، تمه ده تر پایه یې وګورئ او مریم شیبه چینل در سره سبسکرایب کړئ. پاکستان چې وایي د اسلام په نوم جوړ شوی دی، خو د شهید عثمان کاکړ خبره په پاکستان کې اسلام نشته دی. دا خبره رښتیا او پوره 100% حقیقت دی، ځکه چې پاکستان نه یوازې دا چې د حرا منډۍ په نوم پیژندل کیږي، بلکې اوس خو په سرکونو په عام ډول دا کارونه روان شوي دي. څو ورځې وړاندې به تاسې په دې اړه هم اورېدلي وي چې د پاکستان د بنسټګر په وینا د پاکستانیانو جناح د مقبرې لاندې ساحه د 500 روپیو په بدل کې د همداسې کارونو لپاره ورکول کیږي. خو اوس د پاکستان په لاهور ښار کې د هغه سرکونو څخه یو چینل پرده پورته کړې ده چې ښکاره په ښکاره پرې فحاشي روانې دي او ښځې او نرښځانو د سرکونو د پاسه خلکو ته چغې وهي او د دغو کارونو لپاره یې بلي. د لیډر ټي وي لخوا په دغه خپرونه کې لیدل کیږي چې په کومو سرکونو کې چې په لاهور کې د ښځې او نرښځانو ولاړ وي، دا داسې خالي یا تش سرکونه هم نه دي، بلکې ډیر ګڼ سرکونه دي چې بالا خلک پکې تیریږي را تیریږي او دا هر څه هره ورځ په خپلو سترګو ویني.